بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، باب بيان جواز الشرب قائما وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا. كتاب رياض الصالحين يوصل سرلسم نمبر باب ده په باره د دې کې چې ولاړ باندې سکل کول دا جایز دي، او بیان د په باره د دې کې چې یقینا ډیره کامله او بهتره خبره دا ده چې په ناسته باندې سکل دا وکړي شي. په دې باب کې اول نمبر حدیث دی. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روایت داوی، سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم، ما نبی صلی الله علیه وسلم ته د زمزم اوبه ورکړې د حجۃ الوداع په مقام کې، چې ما نبی صلی الله علیه وسلم ته زمزم اوبه ورکړې چې دا وسکا، فشرب وهو قائم، نبی صلی الله علیه وسلم دغه د زمزم اوبه وسکلي او هغه ولاړو. دا متفقون علیه روایت دی. دا بل روایت دی دویم نمبر. وعن النزال بن صبره رضی الله عنه، نزال بن صبره دا یو تابعی دی، کوفه عراق کې اوسېدو. دا وی چې اتى علي رضی الله عنه باب الرحبه، علی زهود خلافت مقامو دا غي دورو، وی علی رضی الله راغه باب الرحمه، باب الرحبتی درحبی دروازی په طرف باندې، یعنی دا په کوفه کې جمعاتو او رحبه ویل کی کولاو زیتا، یعنی د جمعات هغه د کولاو زی په طرف باندې چې کومه دروازه و پاغي طرف باندې علی زمو داراغه دا خلیفہ جمعات براتو خلکو ته وعظ نصيحت وکاو. فشرب اغي وبوسكلي قائما او غولاړو، وقال ويل دي خلقتا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقينا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم لدري دي، فعل كما رايتموني فعلت، د الله پیغمبر داسې کار کړی دی، د الله پیغمبر ما لیدلی دی، فعل چې عمل کړی دی او کار کړی دی، کما رايتموني فعلت، لکه څنګه چې تاسو ما ګورئ، لکه ما چې زه څنګه کار کوم، زه څنګه عمل کوم، د الله پیغمبر ما لیدلی دی او دغه شانته کار یې کړی چې په ولاړه باندې وبس کړي دي. داسې کار و چې د علی زمون په دې دور کې په دغه وخت کې د خلکو منځ کې اختلاف و، چا ویل وبس کړل بالکل دا په ولاړه باندې ناروا دي، حرام دي، او ناس ته باندې سکل دا پکار دي. نو علی زمون راغی د خلکو د اختلاف د حل لپاره دا خبره وکړه چې خلکو تاسو اختلاف مه کوئ. روایت د بخاری دی، دا ما د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلی دی، ګوره ما ته ګوره په ولاړې باندې اوس کړه دغه شان کار د الله پیغمبر کړی دی. دا بل روایت عبد الله بن عمر دا وی، كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ناكل ونحن نمشي، من د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وو، من به خوراک کوو حال چې من به روان ولاړه په روانتیا کې به من خوراک کوو، ونشرب ونحن قیام، او من بسکل کوو حال دا چې من به ناستو. دا روایت د ترمذی ده او حدیث حسن صحیح دی، صحیح روایت دی. یعنې دې روایتونه دا معلومیږي چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جواز په صورت کې دا عمل کړی چې هغه په ولاړه باندې وبس کړي دي. دا بل روایت عمرو بن شعیب د خپل پلار روایت کې او پلار د لیکنه روایت کې دا وی، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا، دا لیکي وی چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لیدلی دی، د الله پیغمبر په ناسته مو بس په ولاړه مو بس کړي دی او په ناسته مو بس کړي دي، دواړو حالتونو کې د الله پیغمبر دا سکل دا کړی دي. یعنې دې روایتونه دا معلومیږي چې دغه شانته په ولاړه باندې دا جایز دي. مخکې باب کې تیر شو، خو په ولاړ په ناسته باندې په ولاړه باندې وبو دا ته ویل کېږي دغه شانته مکروهي تنزیهي ته ویل کېږي، چې کوم روایتونه کې منع په ولاړه باندې راغلي ده هغه حرام نه دي،
یعنی د آداب د وجنه یو قسم ښه کار نه دی موږ بوته ښه کار نه دی اي شریعت کې دغه شان ته په ولاړه باندې وته حرام نه دي چې په ولاړه وګوس کړي یعنی دام د الله پیغمبر څخه دي دا بر روایت انس د هود نبی اسلام روایت کوي دا وی چې انه نهى ان يشرب الرجل قائما د الله پیغمبر منع کړی چې سړی په ولاړه باندې وګوس کی نو قطاده وی فقلنا لانس لمن انس ته ویل فالاكل چې د الله پیغمبر په ولاړه باندې سکول نه منع کړی دا نو خوراک په ولاړه څنګه دی وی انس ویل ذلك اشر وی دا ډیر بدکار سړی دی دغه شاس دا سړی په ولاړه باندې خوراک کوي دې روایت کې په ولاړه باندې خوراک نه دی بد کړی نبی اسلام منع کړی دا بل روایت اخرنه روایت ابو هريره فرمایي چې رسول الله فرمایي لا يشربن احد منكم قائما یو کس په تاسو کې په ولاړه وبرس کی فمن نسي کرچانه هیر شو په ولاړه باندې غوس کړي فليستسقين ذلك بتوقيت د روایتونو نه معلومیږي په ولاړه باندې وبمس کوي په ولاړه باندې اسکل مکوي خوراک به ډیر بدتر چړې په ولاړه باندې کوي دې روایتونو کې جمع عداده چې په ولاړه باندې د ځنو روایتونو کې چې په ولاړه باندې الله پیغمبر د قربین وبس کړي دي هغه د مشنو وبس کړي دي الله پیغمبر به کله کله د زوړ مشنو وبس کړي زوړ مشو به لګیخي دا غیر په ولاړه باندې وبس کړي دي او د الله پیغمبر په زمزم په ولاړه باندې وبس کړي دي روایتونه دا معلومیږي چې څو په ولاړه باندې وبس کړي دا حرام نه دي دا د جواز صورت ته دا د ضرورت صورت ته دا جواز صورت ته کچا په ولاړه وبس کړي حرام ونه یا چا په ولاړه باندې سکل وکړ هر شودي وسکل بل شی وسکل حرام نه دي یا چا په ولاړه باندې پروانته کې خوراک کو دا حرام نه دي دا به حرام کو اخر شي کوم ګناه نشته دي اما بهترین عمل ده او د الله د پیغمبر جو سره ډیره مینه ده او د الله چې خوښ کړي او سړی توپ چې بکې دي دا پناسته باندې خوراک ده پناسته باندې سکل دي الله دې موږ تاسو ته خبر ورکړو توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد